هیوادوالو لکه څنګه چې مې تاسو ته ویل چې نن 11مه روژه ده د حسن ښار ته راغلی یم. غواړم چې نن روژه ماتې دلته وکړم. نو غوښتل مې چې دلته افغاني رستوران پیدا کړم. بامیان کباب په نوم یو رستوران پیدا کړو. د دې سره به روژه ماتې مو وکړو. د دې به دننه اشپزخانه مو ګورو چې د شی لري. د فکر کوم چې بوفیت حساب هم لري. التن دو اشخاص 313 نمبر کې د حسن ښار دی ده. نوزم دننه راځئ زما سره پاتې شئ. د خپرونې نه خوند واخلئ. که چا روژه نه یې ماته کړي د هغه نه بخښنه غواړو. که چا ماته کړي نو هغه دپاره ښه شی د سبا ورځ دپاره زما کمرمین راننوځي ما سره. یو خبره د هیرنۍ مینوالو چې حقیقت دا دی چې زه ډېر زیات خوشحالېږم چې افغانان په ښه کارونو کې بوخت دي. ښه رستورانونه لري، ښه دوکانونه لري، عمده فروشیانې لري، پارچون لري، چې هر څه لري. خو د خپل وطن نه راوړي دي په دې وطنونو کې په دې مهاجرت کې مسافرت کې ښه کارونو ته لاس اچولی او د خپلو هېوادوالو خدمت کوي. دا وګوره ماشاءالله دونه ښایسته رستوران یې جوړ کړی دی. نو د اسم د خلکو مزې دي پکې. او دا تا چې دا کوم میزونه دلته ګورئ دا ګوره ټول ریزرو شوي دي. یعنې فکر نه کوم دې کې به زیان نه وي ځکه چې ما دا څومره وکتل 15 نفر او 6 نفر او 8 نفر دا ټول ریزرو شوي نومونه پېښې دي. خو ما د هماغې په اندازه باندې راغلې ده. اوس به روژه ماتي ته خلک راځي. خلک زنګونه ډېر زیات وایي. که روژه ماتي ته راځئ باید مخکې نه زنګ ووایئ ځکه دې کې بیا زیان نه وي. اوس تقریبا دا د 4:30 بجې دي. په 4:30 بجو کې ما چې دا دننه څونه وکړه دا ټول میزونو باندې دا نومونه لیکلي ده. ذبیح الله او سمیري دا هر څه نومونه چې لیکلي دا ټول یعنې دې خلکو ځان ته ریزرو کړي دي. فامیلونو سره به راځي. نو د خپرونې تر پای راسره ملتیا وکړئ. ګورو چې په بامیان کباب هاوس کې نور څه شی دي. د مسعود به موږ سره خبرې وکړي. ګر چې د روژه ماتي وخت نږدې دی. خدای وکړي چې دې وخت ولري او موږ ته وخت راکړي یو 15 دقیقې 10 دقیقې د رستوران په اړه به معلومات واخلو. دا د دې اشپزخانه ده. نظافت یې ماشاءالله واقعا ډېر ښه نظافت یې دی. وروسته به بیا دا ځایونه ټول ډکېږي. ګرمه ډوډۍ به راځي او دا ټول څه چې تاسو دلته ګورئ دا خالي دي. دا به نیم ساعت وروسته دا ټول ډکي. رستوران ماشاءالله اخره پورې ډېر ځای لري. خو لکه مخکې مې څنګه یادولي وکړه د رستوران مکمل نن لپاره ریزرو شوی دی. نن لپاره ریزرو شوی کېدای شي موږ هم روژه ماتې نن په ولاړه باندې وکړو ځکه چې بالکل ځای نشته دی که نه. د دې اخر سره پورې او دلته یو درباري ځای هم لري. ډېره دی نه دا د بامیان د خلکو د ولس ښکلي انځورونه تاسو په دې کتلی شئ. د هر قوم نه پښتون دی، تاجک دی، ازبک دی، ټول سرونه یې واقعا کوچیان دي که نواق دي که د هر ځای دي. دلته د دې انځورونه د ځوان لګولي دي. شربتګل خو شربتګل سره ټول اشناست دی. شربتګل عکس خو خامخا چې هر ځای دې کې خامخا دلته د دې درباري ځای دی. دا هم ریزرو شوی دی. 2 نفر دې خوا دي، 4 خوا دي، 6 نفر خو دا ځای نیولی دی. او دا دې خوا ته چې 8 نفر دې خوا ته دا ځای هم نیول شوی دی. فکر کوم چې دننه دغه ځای چې جوړ کړ هغې مو چې خلکو زنګونه والي دي نو د هغه ځای دپاره به هم خلک تلیفون نه کوي او ځایونه به ریزرو کوي. تاسو یو څو انځورونه وګورئ او زه به د دې رستوران مسؤل سره خبرې هم کوم. موږ ته به یو ځای برابر کړي چې موږ روژه ماتي چېرته کوو او په روژه ماتي کې څه شی لري. دا هم باید مهمه خبره ده چې څه شی لري که نه.
د کوره ورکه مسافره چې پیشنوي ته به دې څوک راویښوي نه. قدرمنو هیوادوالو، د هوټل یا د دې بامیان رستوران یا بامیان کباب هاوس د دې د مسؤل سره ولاړ یم. دی به موږ ته ځان را معرفي کړي، د دې رستوران په اړه به پوښتنې ولرو. د هغې نه وروسته خپرونې تر پای راسره ملتیا وکړئ. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ آقای صافی عزیز، بسیار خوش آمدین در بامیان کباب. خوشحال هستم که شما را در طریق صفحات مجازی دیده بودم. امروز همراه شما از نزدیک میبینم. بسیار زیاد تشکر. خوش باشین، خوشحال باشین. قربانتان. در قدم اول میشه خدا یک معرفی کنید که همه دوستا بفهمن امروز کی هم صحبت هستن. من میرویس هستم، میرویس عادل. از سال 2011 تا همین امروز در این رستوران در خدمت دوستا و وطندارا هستم. در این رستوران البته. تنها در این رستوران؟ تنها در این رستوران. این از 2011 جور کردیم. بله، وقتی که ما رستوران افغانی داشتیم در فکر کنم که ما یگانه در سمت بودیم، اصلا دیگه کسی نبود. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. در کارتان برکتان باشه. در اون وقت که 2011 بود حتما رستوران کم بود. رستوران هیچ نبود. ما یگانه بودیم. حقیقت صادق ماشاءالله مردم هم زیاد آمده و وقت تعداد وطنداران اینقدر که حال هستن شکر اینقدر زیاد نبودن در اون زمان. بله. خب میرویس جان، از سال 2011 سابقه داریم. بله. همین رستوران. بله. حتما کافی تجربه داریم. بله، فکر میکنم که تجربه به قدر کفایت داریم. وقت تو یک فکر کردی که ما اینجا، چون ما که میبینیم سرک هست، یک سرک عمومی است. حتما اینجا رستوران هم کلان است، کرایه زیاد است. یک دل کردی که تو یک رستوران جور کنی پیش هموطنان خود باز کنی. در اون شرایط یگان کارا میشه که خود دنبال یک چیزی هستی، میگی که ما یک جای باشه که همراه فامیلم برم بشینم یا که همراه دوست رفیقم. هر جایی که میپلیدی هیچ چیز افغانی اصلا وجود نداشت که میگفتیم من امروز همراه آقای صافی میرم یک جایی میشینم، یک 5 دقیقه یا همراه خانواده میشینم. هیچ چیزی وجود نداشت. باز به این فکر شدیم که پس خود ما یک کار را سر بکنیم که هم دیگه دوستا اینجا تشریف بیارن، هم خود ما اینجا باشیم. به این فکر باز شروع کردیم و رستوران باز کردیم. زیاد پرسنل هم داری؟ حتما کار خوبه، شکر خدا. خدا را شکر. پرسنل بله شکر زیاد هستند. بله. چون ما دیدم از هر قوم جمع کردی، چون ما بچه نگرانی دیدم. بله بله. نه شکر اینجا دوستا از هر جای، از هر گوشه افغانستان هستند. بله. در بامیان کباب ها چی پیدا میشه؟ خب از نامش پیداست زیادتر کباب است، ولی دیگه از قورمه‌باب هم همه چی را داریم. آن چیزی که شما فکر کنید که در افغانستان داشتیم، البته از 100% نه، 80% شده. 80% داریم. 80%. بله. 80% هم به نظر ما در یک مملکت اروپایی. بله. یعنی بسیار زیاد است. بله. که اینجا چون ما داخل آمدم میزا کلش ایزاف شده و شما گفتین که از 2 روز پیش ایزاف شده. بله. هیچ وقت نیست. امروز اگر شما زنگ بزنید که ما جای میخوایم، امروز باید بگیم متاسف هستم. بله. یعنی مردم از پیشتان راضی است دیگه. خدا را شکر. بله. شکر خدا. خدا را شکر. و این آمار که من دیدم زیادش مثلا چون ترکاست، عرباست، افغاناست، نوع مختلف است اینجا. از هر مملکت اینجا کدام مردم زیاد میاد؟ مهمانای ما خدا را شکر به اصطلاح 50% اگر افغان باشه، 50% دیگهش ترک و عرب و امثالشان هستند. بله. چی زیاد خوش میکنه در رستوران؟ والا اینجا کباب هاوس دیگه، کباب از زیادتر دوست دارم. بله. واقعی باشه این افغانا کباب خور هم هست. افغانا کباب خور هستند. پلاو خور کباب خور. یگان جایی که میگه افغان که کباب خور پلاو خور نبوده، هیچ افغان نیست. اونطور است. بله. اگر پرهیز نباشه. نه انشالله که ما قدر پرهیزان کسی نیست. بسیار زیاد تشکر جان عزیز. فکر کنم شما بوفه دارین. بوفه خاص برای ماه مبارک رمضان هستن و دیگه وقتا بوفه داریم. البته نظر به خواهش دوستا و وطندارا که بگن ما تعداد نفر ما 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر است، برایشان بوفه میکنیم خاص برای خودشان. و در غیر از او بوفه در رستوران نداریم، تنها خاص مبارک رمضان. بله. چون که وقت افطار همه چی میکنن، یک سهولت کار و همچنان مرغوب بودن غذا هم برای میمونایی که تشریف میارن
خوب هستن که میتونن چند چیز داشته باشن به نه که فقط یک کباب باشه یا یک برنج چی. ما همیشه رئیسن چکر میدادیم باز با این فیصله کردیم که بریم در بامیان کباب هاست امروز افطار کنیم. بسیار خوش آمدید. وقتی ما افطار کردیم باز بریم وطندارای ما میگیم که مزیش چی رقم بود. خوب است. بعد از کردن است. بعد از لیکن پیش نگید. نه تالی شما خوب است میزه به خاطر ازی که رمضان است هر چی بخوری خوشمزه است. انشالله که بعد از این تشریف بیارین انشالله که درست برای خانه مردم لیفرون داریم؟ لیفرونگ از طریق این صفحات مثل اوبر و نمیدونم لیفرونگ اینا داریم. اینا البته که سایه‌شان بسیار خرد است، نزدیک است. خود ما دلیوری نداریم ولی کیترینگ به اصطلاح کسی که بگن که ما 30-40 نفر و 50 نفر گپ هستیم باز شورای برای محافلشان بله اینجا ما داریم. آخرای هفته اکثر یا شیرینی خوری نامزادی نمیدونم عروسی هر چی باشه یا نه برای تعداد برای ما چی نیست که یک چیزی اضافه است در رستوران درنو هوادارو بامیان کباب ها چې د تاسو محفلون ته تاسو کورون ته د 40-50 پېټاویا نفر په تعداد باندې کولای شي ډوډۍ تاسو کورون ته در ورسوي چې هر رقم فرمایش تاسو لای کولای شي چې تاسو فرمایش پوره کړي. دویم دا کومه بوفي چې نن پروګراماتي کیدل دا صرف د روژې تخفیف دی. صرف هم د روژې کې دا پروګرام شته. د روژې نه وروسته دا د بوفي پروګرام نشته. که څوک د دې خواهش لري چې یاره موږ ډېر 40 نفر موږ د بوفي جوړه کړه هغې وله جوړوي. نور داسې عام خوراکونه دي چې څوک چې شه د چا چې خوښي هغه کولی شي چې دلته فرمایش میرویس جان این بوفه مثلا قیمتش معلوم است که بیرون زده شده. بله. باز مردم که هر چی کمی خورد باید خورده بره یا هر چی که نوش جان میکنه نوش جانتان. بله. بازم میشه وارد کنه چون یگان تا مردم که ماشاءالله باز زیاد میخورن. رمضان والا همیشه مسئله وارم نیست. یگان وقت ثوابم خوب چیز است. اصل موضوع نمیگم. به خاطر خدمت که یعنی در رمضان دیگر راستی بعد از رمضان رستوران از ساعت چند تا ساعت چند باز است؟ رستوران امروزه از ساعت 3 بعد از ظهر باز است. آخر تا ساعت 11 شب دیگه. تا ساعت 11 بین هفته تا ساعت 10 شب است. یعنی 3 بجې غرمه خلاصیږي او د شپې 11 بجو پورې بله د بین هفته د اخر هفته تا 11 بجه است. بین هفته تا ساعت 10. ها داخل هفته کې چې دی 10 بجې بندیږي. بله اخر هفته کې تا 11 بجې. چون مشتری زیاد شد شاید یگان مردم نخواهد افشاری پرده فیلم به بله باید اجازه هم بگیریم. خب خیر کسی که میه یعنی او اجازه داریم که بیادم کامره. اینجا میبینیم که نزدیک همه رستوران هستن. اینجا دیگه افغان هست یا افغان ها اینجا زیادتر ما اینجا چون بین شهر نیستیم بیرونتر از شهر هستیم. پارکینگ های فراوان در پشت سر رستوران موجود است. یعنی داخل شهر شما اگر یک جای میرین اول باید پارک بپالین یا که بسیار سخت با مشکل پیدا میشه. ما اینجا این سرک ها و همشون اول ما باید بسیار بسانی پیدا کنیم. پیشوری رستوران پیدا کردم میتونه و همه‌شان پارک هم مفت است با استثنای یکی از پارک شخصی یک از دکان‌های پولی. 4-5 در پارک از پیش میخورید که فلان میخوری چی میخوری اینجا مفت است بیخوری. پیسه پارکینگ هم میتونیم اینجا یک کلاف هم داو بخورید. برای فامیلا و مثلا کسی که می کدام انگیبوتی چی دارین رمضانی تخفیف یا چیزی؟ این تخفیف ما که از کلی است. چون در رستوران ما که است رستوران خانوادگی است. اینجا شما بسیار کم پیدا میکنید که 2 نفر بیاید 3 نفر بیاید. اینجا
طوری که شما مشاهده کردیم نام خدا خانواده کلان 5 و 6 و 8 حال مثلا امی فعلا در پشت سر یک میز 26 نفره داریم و پولی از اون دو تا آخر بله و فردا یک میز 35 نفره داریم یعنی که چی هست؟ بسیار بله تو خانواده هم میتونن که اینجا تمام خانواده بیاین بگوین که ما میخوایم یک جای افطار کنیم یعنی فامیلا بزرگ باشد بله 35 نفر بیشتر از هم جای داره ما 35 نفر فقط در یک اتاق جای داریم بسیار مهم است درنو هیوادوالو که کورنۍ غټي یا څوک چاته دعوت ورکړي د روژه مات دپاره یا میلمانه ولري د 15 څلوېښت نفر دپاره دا بیل اتاق لري د دې په څنګ کې دا مه هېروئ که څوک روژه مات ته راځي لاندې مانځه ځای هم شته دی جومات هم پکې شته دی کولی شي خپل لمونځ اودس هم دلته وکړي یوازې رستوران نه دی دې کې د میلمنو د دغه فکر هم پکې شوی دی که چېرته یو میلمه دلته راځي روژه ماتوي نو هغه باید لمونځ اودس کوي نو د لمونځ اودس مشکل دلته نشته رفع شوی دی بله و ما دیدیم پایین که جای نماز که بله اینجا چیزی که مهم است در وقت افطار سر هر میز تا شما میبینید خرما هست لیمو را مثلا موندیم چون که سوپ روان میکنیم سوپ در چی نمیم در بوفه نمیم هر کسی که آمد مهم نیست که چی غذا میخواد نمیخواد سوپش میره دیگه مثلا مستقیم به میزشون بله سوپ یعنی است سوپ در او هیچ پرسان کنی نکنی سوپ سر میزت میاد خب یعنی اونجا تو هر چیز میخوری و خودت میری او خودت میری سوپ ما روان میکنیم خب یعنی مثلا یک شوخی کنیم من سوپ میخورم میرم هیچ نوع نمیخورم مشکل نیست مشکل نیست سوپ میخورم که یک بار مشکل نیست یعنی یک تخفیف علیده است دوستای عزیز وطندارای گل که بدون نانتان سوپتان علیده پیشروی میزتان می و میتون نوش جان کنین سوپ هم لنز زوپ از امو داشت لنز زوپ بله میریم هم تا اساس رستوران دیگه پیش میبینیم یک جای بسیار درباری هم جور کردی بله اینجا دوستا همیشه پرسان میکردم که برادر این رستوران افغانی است کجاست تختتان باز این تخت تقریبا یک و نیم سال میشه که درست کردیم پیش از او تخت نداشتیم دوستا همیشه تقاضایش بود حالا شما اگه متوجه شده باشین اینجا که خانواده که میاد طفلاشون اول همین طرف میدن که ما میخوایم اینجا بشینیم بله بسیار تخت چی هست یعنی که همه دوست دارن روی ازی بشینن خود همین آلمانیا و اینام که میخواین که همینجا بشینن بله روی تخت بشینن این تختای پرس خود کتمی لباسای افغانی باسون میتونه خود چارزانو بشینی والا دیگه مردم هم میخواه که یک دفعه لیکن یک چیز میراج جان همین رستوران های افغان حتما یک جای درباری جور میکنه همین تو خوششان میاد یک جای درباری بله همین راستی ما جای درباری هم جور کردیم همی است و هم پویسر ولی پویسر فقط برای محافل خاصی اینا چی میکنیم تنظیم میکنیم دکور میکنیم حالا چون دمای مبارک رمضان یکم سخت است چون که اینجا دو خانواده را به اصطلاح جای اینجا جور شده برشان جور شده به اون خاطر نمیتونیم اینجا کلان اینجا میراج جان داخل میریم خب داخل میریم ما فکر کنم تنها اینجا است نه اینجا اونجا 16 نفر اینجا جای داره یک میز دیگه هم اینجا جای میشه یعنی تا 20 نفر و این طرف هم تقریبا 26 نفر حال اینجا میخوان بشینن دوستای گرامی اینجا خوین شما در پیشروی پرده تلویزیون میراج جان یعنی دیگه بسیار جای خوب و ایتو وی آی پی جور شد برای فامیلا بله میتونن آرام بشینن و هیچ مردم مزاحمتش نمیکنن نه اینجا اصلا ولی خب چون تعداد میمونات زیاد هستن به خاطر ما این اتاق باز دوباره از بینش تقسیم کردیم در غیر از او فقط یک خانواده اینجا به تنهایی خود میشینن که 40-50 نفر میتونن تا 40-50 نفر بدون از اینکه ما دیگه کسا در پولیشون بودیم امروز چون ماه مبارک رمضان است و همگی چی دارن که همگی میفهمن که امکاناتش کم است باید یک جای بشینیم مشکل خورده است بله امکان کم است و زیاد مردم مثلا نکاح یا سنتی یا میمونی برای همین 40 نفر نمیشه در خانه پختنشان نمیشه و جای هم نمیشه ما برای از همون خاطر دیگه بهترین جای دامه هیروی چې د کورنی محفل لري سنتی لري شینخوري لري یا دسمال ورکوي د بامیان کباب هاوس په دې توانیدل چې دلته د خاص میلمنو لپاره د دې محفلونو لپاره چې بیخي وی پی د پردې لري تاسو کولای شئ په آرام فضا کې د خپل میلمنو 40-50 نفر سره دلته کېږئ امشب
خب پروگرام دیگه رقم است. اگر فردا شب شما می آمدین چی هست؟ ما اینجا یک محفل 50 نفری شیرینی خوری که در ماه مبارک رمضان است، قبل از نمیدونم تاریخ چند است و باید این کارهای بعض دوستا شون. فردا شب یک شیرینی دادن هم اینجا داریم در وقت افطار. خب بسیار خوب. و اونا خواستن که تنها باشن و دیکور و دیزاین داشته. هزار دفعه. زنده و سلامت باشی میرویس عزیز، برای ما وقت دادید. خداوند در کارتون دیگه برکت داده. تشکر از شما که میایین از همه وطندارا خبر میگیرین و صدای وطندارا رو به دیگه وطندارا میرسانین. چون وقت کار است، ما دیگه مزاحمتتان نمیکنیم. مراحم هستیم. افطار نزدیک شد. ان شاء الله. ببینیم که در بوفی چی داریم، پسوان برای وطندارای ما نشان میدیم. بسیار ما در بوفی چی داریم. بسیار و نامش که معلوم است که بامیان کباب هاست. بله. حتما کبابتان مزه‌دار است. انشالله. بیایید شما بعداً به ما بگوین. حتما. خب همین تو اساس ها میریم بوفی رو میبینیم. شما هم دیگه اون برای میمانایتان رسیدگی چون تلفن اونجا زیاد بود. ما از همون خاطر وطندارایی که آمدیم که مزاحمت میشد، چون هر دقیقه تلفن صدایش زیاد بلند بود و بیشتر هم زیاد میاد و مردم ریزرو هم میکنن. فکر کنم برای امشب دیگه خود ریزرو نداره. شما باید کم از کم 2 روز پیش زنگ بزنید جای ریزرو کنید. در واقعا یک نفر 2 نفر باشه باز یک چهارم میشه که میشینه، لیکن دیگه نمیشه. خب تا آخر برنامه ما را همراهی کنین، میبینیم شما یک چند تصاویر بیننده باشیم، ما دیگه پیش میریم. قربان. قدرمنو هیوادوالو د اشپزخانې دننه برخې ته رالم. دلته راسره یو ورور د کباب په برخه کې دی، نو دا به موږ سره خبرې اترې ولري. اول خو ځان لږ رامعرفي کړه. نصیر احمد یم، د لوی افغانستان. د لوی افغانستان د کوم ولایت؟ د ننګرهار شهر. د ننګرهار د ښکلي د همیشه بهار. نصیر جان د څه وظیفه لري؟ زما اساسي کار خو د کباب پخول دي، خو نور کارونو کې کومک کوم، خو اساسي کار زما دلته کباب نه مخکې مله روژې سره څنګه؟ الحمدلله په هر حال به شکر وباسو. بس څومره چې تنده ولږه زیاته حساب زموږ غزيات دی. تا دا کباب د دې وګړي کې خو نه الحمدلله صبر شته. صبر خوشن چې 5 بجې پخېږي ټول یو ساعت پاتې کېږي نه؟ او بالکل ورځې خو نه کنه د ورځې خو روژې کې تاسو باندې سي څونه وخت کې دې سره کار کوي؟ زما تقریبا 4 کال کېږي دلته. 4 نیم کاله میرویس جان سره کار کوي. میرویس جان سره د کار کې کومه کاري تجربه لري؟ الحمدلله هر کار کوم دلته. رستوران کې چې د هر سوي کده وریجې پخول دي. مخکې دې کنه دلته دی؟ نه دلته مې یاد کړی. دلته هر څه دا پښه دې کړی. دلته آشپز کوم. بالکل. دا خو به د دې کور وړې نه واقعا دلته زه د یو کارګر په حیث نه یم، دلته یو کورنۍ غړي په حیث د سره کار کوم. دا څه احساس ما نه کوي، اخلاق نه معلومي. بالکل دا څه احساس ما نه کړی چې زه کارګر یم او دوی سره زه کار کوم او دوی زما رئیسان دي. دلته داسې یو لکه یو فامیل غوندې. ښه ډېره ښه ده. خدای خوشحال لره په کار کې برکت. قربان شم. څه پیغام به دې هیوادوالو ته هم دا پیغام لرو چې د کینې نه دې شیان نه تېر شئ. زه یو پښتون یم، دلته یو هزاره ورور سره کار کوم. دا شیان دلته نشته. بامیان رستوران همیشه د هیوادوالو دپاره تیار دی. زمونږ اولتیا د هیوادوالو خوشحالي ده، نو راشئ دلته، تاسو په تمه یو، نو انشاءالله دلته به ستاسو پوره خدمت کیږي. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی پیغام دې ورکړو. قربان بشم. باید د تعصب او د زړه د کینې درس باید لرې وغورځو. الحمدلله یو افغانان یو، مسلمانان یو. بالکل افغانان یو، مسلمانان هم دا غټه خبره. مننه. خدای خوشحال لره. دا زمونږ نننۍ خپرونه خدای دې وکړي چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلي تر بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. زه خالد صافی اجازت راکوئ. په دواګانو کې مې یاد ساتئ د چینل لایک، کومنټ او سبسکرایب درنه هیر نشي. ښایسته کومنټونه وکړئ. که تاسو کوم ځایونه ستاسو خوښېږي نو موږ ته یې ولیکئ. موږ به انشاءالله تعالی هماغه ځایونو ته ځو او هغې نه به خپرونې جوړو. په دوا کې مې یاد ساتئ. الله مو مل شه.